د یو خور سوال کړی دی چې کله یو زنانه د حیض په بیماری کې او د خوب ویني نو دا خوب به صحیح او کنه ځکه چې د دې خو په طهارت باندې دا ښځه نه ده کنه طهارت نشتی نو دا خوب به صحیح او کنه الجواب د خوب د پاره طهارت شرط نه دی د خوب د پاره چې دا به رښتیا که دا به دروغي که دا به د شیطان د طرف نه د دې لپاره طهارت شرط نه دی او په غیر ته یو ناشنا دلیل ذکر کوم یوسف علیه السلام چې کله جیل کې نو چا خوب ولیدو نه بهر چا خوب ولیدو بهر باچا خوب دا باچا مسلمانو نو نو چې دې مسلمان نو نو خو په طهارت نو خو دغه خوب صحیح خوب یې صحیح نو خوب د دې سره تعلق نه ساتي ها دا خبره جدا ده چې علماو آداب لیکلي دي کته دا غواړي چې زه رښتینی خوبونه وینم دغه لپاره آداب دي لکه مثال د خوب نه مخکې او دس کول چې کله ته ود کېږي چاردام وک بیا په خی اړخ باندې ود کېده او کم اذکار چې د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي د خوب کولو نه مخکې هغه اذکار وای نو بیا به ان شاء الله غالب ګمان دی چې الله به تاسو رښتینی خوبونه خي خدای او ادب خو شوی او چې سړی دا ود سینې دې کړو د شو او خوب ولیدو نو موږ په دې فیصله نشو کولای چې دا خوب به رښتینی او که دروغ به و دې ته ګورو چې دې په سهال کې ودو نه هغه به د خوب حالت ته ګوري او دنه بس ته پوښتنه کین اله به فیصله ترسي والله اعلم هم دغه خور یو بل سوال کړی دی چې هغه د خوب سره تعلق ساتي او غدا وې دې سی ویل کېږي چې د سحر د منځنه مخکې چې کوم خوبونه ولیدې شي د الله د طرف نه او د سحر د منځنه بعد چې کوم خوبونه ولیدې شي د شیطان د طرف نه او یغو به د دلیل ذکر کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم با سحر منځنه بعد ملګرو ته وی تاسو کې چا خوب لیدلې یعنی منځنه مخکې به خوب لیدل نو دا خبره صحیح ده کنه الجواب خوب بدري قسمه ده اول خدا خبره یاد ساتي او معلومه ده یو هغه خوب چې چاره طرف نه الله د طرف نه د رښتینه دویم د شیطان د طرف نه لري ا بنده چې بګی کله دي سي ګډ وډ حالات نه یو کس راغی پر رسول صلی الله علیه وسلم بس وی خوب می ولیدو سر می نیولو دا می کړو غرنه ولیدم هغه ته شیطان په ځان پورې مخانته وي شیطان د درشینو خو تاسو به ته پوښتنه کوي بس خوبونه د بیانولم نه یاسي لوبي نه دا شیطان دی ما سره خلک ملوش سناشنا خوبونه ذکر کوي یو ورځ یو کس ملوش یروي په خوب کې الوزم وي چې دا بس مستدي څه خبره یو الوزم او نه الوزم سر مترخ کینی ولو د غرنه ولیدم په دیوال ختم نشم خته دا چې شیطان لوبي کوي دریم خوب حدیث النفس ویغه ته حدیث النفس دا مطلب دی یعنی سباره کې چې سوچ کړي اقباره کې بل سره راځي تر شپې ود کې دي او کلی مبارک دي سوچونه کول کله بزم کله بنز نو خوب کې اکثر به د کلی زیارت نصیب شي یا د مزدوري سوچتي کو یا بل څه سوچتي کو نو خوب کې اقا غالبا راځي نو دلم څه اعتبار نشته بیا دا مسله چې د سحر د منځنه مخکې خوبي دا بد الله د طرف نه سحر منځنه باندې او شیطان د طرف نه د تقسیم پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه کړي بلکې زه ته دې په خلاف کې یو دلیل خیم والله سبحانه وتعالى دې مونږ ټول ته علم نافع نصیب کړي امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح مونږ ته بخاری مونږ ته بخاری شریف وایو په دې خپل دغه کتاب کې صحیح البخاری کې باب تللی باب الرؤيا بالنهار باب په بیان د دې کې چې خوب لیده د ورځې به به حدیث راوړل انس ابن مالک چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ام حرام بنت ملحان رضی الله عنها خالته له کورته
ناغي ولا خوراک ورکو دا ورځ و بس روایتونه کې راځي چې نصف النهار یعنی نیمه ورځ تیر شي و ناغي ولا خوراک ورکو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ودش چې ودشو نو را پاسې دو اچانک او خاندلی هغه دې ته پوښتنه کوي یا رسول الله تاسو خاندې ولې یو خوب به ولیدو بیا خوب بیان کو نو دا وز شپې دې کې د ورځي نو دا وسوج د شیطانی د ولیات بالله نو دا تقسیم چې د سحر منځنه مخ کې الله طرفنا سحر منځنه با شیطان طرفنا دا شریعت نه ثابت دا خور چې دا وایي چې د حدیث دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سحر منځنه به تاسو کو صحابه کرام هغه مطلب دا نه دی چې سحر منځنه مخ کې د رحمانی خوبونه دي او ورست شیطانی دي نه اب پیغمبر په دې ته پوښتنه کوي چې شپه به تیر شي او غالبا خوبونه کله لیدي کی شپه کې لیدي کی نو ځکه به ته پوښتنه بلدا چې د شپې هر انسان د کیږي او لازم نه چې هر انسان د ورځې د کیږي اوس کې د مازیګر منځنه بعد یو عالم ته پوښتنه کوي تاسو کې چا خوب لیدل نو خوب کې دي چې هغه چا لیدل چې هغه مسپخین د شوی غرمه خو لازم خو نه چې ټول د شوی د څه کنه خو د شپې ټول د کی د شپې ټول د کی د مطلب دغه نشو چې د دې خوب نو ورسته خوبونه د شیطانی دي والله اعلم